بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې موږ څنګه کولی شو د باینانس اکاونټ جوړ کړو په افغانستان کې، او څنګه کولی شو هغه په الکترونیکي تذکرې سره ویریفای کړو. ملګرو، ما په دې اړه مخکې هم یو ویډیو جوړه کړې وه، خو په دې خاطر ما دویمه ویډیو زه جوړوم چې لږ څه تغییرات راغلي پکې. مخکې په پرتله باندې اوس چې کوم اکاونټ جوړېږي نو هغه ځینې کسانو ته ځینې مشکل وي چې هلته کومه طریقه شي، بیا هم میسیج کوي وایي دا څنګه دلته اوس نشته دی او هلته شته دی. نو اوس نوې طریقه باندې نوی باینانس چې اوس لږ څه تغییرات راوړي په هغه کې به موږ اکاونټ جوړو او هغه به ویریفای کوو. نو ملګرو، را سره اوسئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، یو درخواست کوم له تاسو نه چې که چېرته تاسو ذهین افیشل یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او اول ځل دپاره تاسو ویډیو ګورئ، نو ذهین افیشل یوټیوب چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، اول به تاسو باینانس اپلیکیشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ کړو دغسې اپلیکیشن به وي، دا به خلاص کړئ. یو باینانس یو اس دی، یو باینانس بای بیټکوین اینډ کرپټو د دغه په نوم دی. نو دغه باینانس بای کرپټو دغه یو به ډاونلوډ کړئ. باینانس یو اس والا فقط یو اس یعنې امریکا دپاره دی چې هلته څوک وي نو هغوی ډاونلوډ کولی شي. نو دا چې تاسو کله ډاونلوډ کړو، تاسو ته به دغه شان صفحه خلاصه شي. دلته دوه اپشن راځي، وایي کرپټو نوایس او بل شی ایکسپیرینس یوزر. تاسو به دغه لاندې ایکسپیرینس یوزر باندې کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو ورته کلیک کړو، دلته بله صفحه راځي. په دې صفحه کې تاسو ته وایي چې اوس لاګین شئ یا ساین اپ شئ. نو دلته به تاسو دغه پاس اول اپشن به نه وهئ، تاسو به دغه ګوګل والا چې کوم دی دغه اپشن وهئ، کنټینیو ویت ګوګل. دا به تاسو ووهئ. کله چې دا تاسو ووهل، دلته به تاسو خپل تاسو سره څومره جیمیل په موبایل کې خلاص وي که نه، هغه به راشي. هغه چې راغله، دلته به تاسو خپل جیمیل چې کوم تاسو سره همیشه او هر وخت وي او کوډ هم در سره وي، درنه هیر نه وي، او یعنې تاسو اصلي جیمیل وي، هغه به تاسو ورته سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ، دلته بیا یو پوښتنه راځي، وایي اګري اینډ شیر. تاسو مقصد اجازه ورکوئ دې جیمیل باندې چې جوړ کړئ. زه ورته وایم هو اګري اینډ شیر به تاسو ووهئ. کله چې دا تاسو ووهل، تاسو انټرنیټ باید تیز اوسي، ځکه دلته باینانس په کمزور انټرنیټ باندې کار نه کوي. نو دا صفحه کې به تاسو منتظر شئ، خپله تاسو ته بله صفحه خلاصیږي. اوس په دې صفحه کې کریټ یور اکاونټ راغی، وایي تاسو اوس اکاونټ جوړ کړئ. زه ورته وایم کنفرم صحیح ده، اوس موږ اکاونټ جوړو. پالیسي وایي تاسو قبوله ده، ورته وایم هو. اوس په دویم سټپ کې راځي ریفرل آی ډي. په دې ریفرل آی ډي کې تاسو بغیر د ریفرل آی ډي نه هم کېږي، خو ریفرل آی ډي ځکه ورکوئ چې تاسو یو ټیم کې داخل شئ، تاسو یو چا پورې مربوطه شئ. نو هغه ټیم په دې خاطر زه خپله تاسو ته دا وایم چې زما د باینانس کوم ټیم دی د هغې سره ما خپل ځان رجسټر کړی افیلایټ پروګرام کې. یعنې تاسو ته زموږ په ټیم کې برابر 80 نفر دي. 80 نفر زموږ ټیم لرو. په دې کې چې کوم کسان تریډ کوي، د 80 نفرو کې مقصد 60 نفر دي یا 15 دي. نو د دې 10% تاسو ته هم کمیشن درځي. یعنې دوی تریډ کوي، ګټه کوي، هغې ګټې په خاطر لکه موږ تاسو سره یو ټیم کې یو ځای یو، نو تاسو ته هم کمیشن د هغې درځي. نو حتما تاسو دلته ریفرل آی ډي ورکړئ. زما ریفرل آی ډي چې ده، زه تاسو ته وښیم، دا ده 180 نو دا ضرور تاسو ورکړئ پکې، تر څو موږ ټیم کې داخل شئ او یو څه فایده به هم تاسو ته ورسیږي. که تاسو بغیر د دې نه داخل شئ، نو تاسو ته د ټیم فایده نه رسیږي، خو اکاونټ مو جوړیږي. صحیح ده. کله چې تاسو دا ریفرل آی ډي ولیکله، بیا به سبمیټ ووهئ. دغلته پاس سبمیټ، ګورئ لینک شو. اوس تاسو موږ ټیم کې جوین شئ. بیا به راشئ تاسو ویریفای آیډنټیټي، په دې به کلیک واخلئ. کله چې دا کلیک وکړو، دلته دا صفحه راځي. په دې صفحه کې دغه پاس چپ طرف ته یو ضرب دی، دغه به ووهئ. کله چې تاسو دا ووهل، تاسو ته به د باینانس صفحه خلاصه شي. اوس راځو، اوس خو زموږ اکاونټ مقصد جیمیل سره فقط دومره وشو چې جیمیل سره لاګین شو. نو پاتې سټیپونه اوس نور دي، د ویریفیکیشن سټیپونه اوس پاتې دي. اکاونټ کریټیشن وشو، خو ویریفیکیشن پاتې شو. اوس ویریفیکیشن کې څه دي؟ اول وایي تاسو کوم هیواد دی، دلته افغانستان به اتومات تاسو سره
سلیکټ وي. که چېرته تاسو وي پی این کنیکټ وي بیا بدل هیواد به وي، خو افغانستان سلیکټ کړئ دلته او کنټینیو لاندې ووهئ. کله چې تاسو دا ووهئ دلته تاسو ته راځي وایي لیګل نیم ورکړه. دلته لیګل نیم هغه چې تاسو په تذکیره یا پاسپورټ کې وي. ګورئ دلته متوجه اوسئ، دلته صحیح ورکړئ. که چېرته تاسو په تذکیره کې 3 نومونه وي، یعنې 3 رقم وي، فرض مثال لکه احمد خان مومند یا احمد خان شیرزی یا داسې که نه 3 نومونه غوندې وي، نو تاسو به اول کې احمد ورکړئ، دویم کې خان، دریم کې شیرزاد یا شیرزی یا هر څه تخلص چې وي داسې به تاسو ورکئ. خو که چېرته تاسو نوم 2 برخې لري، مقصد احمد خان، نو بیا به تاسو تذکیره کې اول فرض مثال احمد ولیکئ، منځ خانه خالي به پرېږدئ، تاسو په دریم کې خان ولیکئ. صحیح شو. نو زمونږ اوس چې زه چاته اوس زه خپل اکاونټ جوړوم، نو هغې 2 نومونه دي، مقصد 2 نوم 2 برخې لري، نو هغه زه لیکم او منځ خانه به تاسو پرېږدئ، میډل نیم به تاسو پرېږدئ. صحیح ده. دریم به ولیکئ، دریم خانې ته به راشئ. دلته به تاسو تخلص ولیکئ. څنګه چې تذکیره کې وي هغې په رقم ولیکئ، بغیر د هغې نه چې تاسو یو حرف هم غلط کې بیا تاسو ویریفیکیشن نه کېږي. دلته به کنټینیو ووهئ. کله چې تاسو کنټینیو ووهلو دلته به بیا راشي وایي تاسو کوم نیشنلټي ده، دلته به افغانستان انتخاب کړئ او کنټینیو به کړئ. کله چې کنټینیو وکړو په دلته ګورئ ملګرو، کله چې تاسو نیکسټ کنټینیو ووهلو نو تاسو ته به دغه شانتې صفحه خلاصه شي. په دې کې وایي تاسو برث ډیټ څه دی، نو برث ډیټ به تاسو تذکیره کې دلته لیکل شوی چپ خانه، مقصد انګلیسي طرف نه، خو تاسو به الکترونیکي تذکیره کې انګلیسي مخ راواړوئ په دې بل مخ. په دې کې به برث ډیټ لیکل شوی وي، خو هغه پښتو په رقم لیکل شوی، مقصد ښی طرف ته کال دی، منځ کې میاشت ده، او د چپ طرف ته چې دی هغه ورځ لیکل شوی. تاسو به دلته اول کې کال ولیکئ چې تاسو کوم کال کې پیدا شوي یاستئ، په دوهم کې به تاسو میاشت ولیکئ، هغه منځ ته هغه چې دی په دغه کې تذکیره کې منځ کې کوم لیکل شوی هغه میاشت ده، او اخر کې چې کوم لیکل شوی لکه چپ طرف ته هغه چې دی ورځ ده، څومره ورځ ده. نو بیا تاسو کنټینیو ووهئ. کله چې تاسو کنټینیو ووهل دلته وایي ریزیډنټل اډرس. ریزیډنټل اډرس هغه ته وایي چې تاسو په دې انګلیسي مخ کې شاته لیکل شوي وي، مقصد کابل، ننګرهار، هلمند، کندهار، دغسې، نو هغه ولایت نوم به تاسو فقط دلته ولیکئ. ښه، تاسو بل نوم نه ورسره لیکئ، فقط ولایت ولیکئ. ګوره زما دلته دا ولیکلو. اوس بیا وایي پوسټل کوډ. په دې دوهم کې پوسټل کوډ به تاسو څه وکئ، تاسو به راشئ ګوګل ته به راشئ. زه به له دې صفحې وځم. تاسو به ګوګل ته راشئ، هلته به تاسو خپل دغه وکئ، خپل ولایت به سرچ کئ، خپل ولایت، او په دې خپل ولایت کې به تاسو خپل ولایت نوم چې تاسو سرچ کئ هغې سره به ولیکئ پوسټل کوډ. نو تاسو به دلته ګوګل ته چې راغلی په ګوګل سرچ کې به تاسو خپل ولایت ولیکئ چې هر ولایت تاسو هستئ، مقصد دا هستئ اوس د لغمان، زه لیکم لغمان ولایت، نو لغمان تاسو به داسې ولیکئ، خپل ولایت نوم ولیکئ لغمان، فرض مثال زه لیکم پوسټل کوډ، نو دا به تاسو سرچ کئ. کله چې تاسو سرچ کړئ تاسو ته راشي مکمل پوسټ کوډ به ټول راشي، کوم چې سنټرل وي مرکزي وي هغه به تاسو حل کوئ 001. نو دلته به پوسټل کوډ کې تاسو ولیکئ 001، مقصد هر چې تاسو هر ولایت وو. او په سیټي کې به تاسو د خپل د ولایت ښار ولیکئ، لکه فرض مثال د لغمان مرکز دی مهترلام، ننګرهار مرکز دی جلال آباد. نو دغسې تاسو به خپل د ولایت مرکز ولیکئ او بیا به کنټینیو ووهئ. کله چې کنټینیو شو په دې صفحه کې وایي ډاکومنټ ویریفیکیشن. مهمه صفحه دا ده. په دلته به تاسو سره که چېرته لیسنس وي، ډرایور یاستئ هغه هم صحیح امني، که چېرته تاسو ګورنمنټ آی ډي مقصد تذکیره وي الکترونیکي هم صحیح ده، که چېرته پاسپورټ وي هم صحیح دی. نو الکترونیکي تذکیره موږ سره ده، ګورنمنټ آی ډي به تاسو سلیکټ کړئ، بیا به کنټینیو ووهئ. کله چې تاسو دلته کنټینیو ووهلو بیا کنټینیو ووهئ. او دلته وایي دلته دوه آپشن تاسو درکړو، وایي تاسو
ټیک پکچر وذ پون مقصد اوس تاسو تذکیره په لاس کې دا الکترونیکی اصلي نو اوس غواړئ عکس ته واخلئ یا اپلوډ ایگزسټنګ فوټوز مقصد یا تا مخکې سکین کړی دا او هغه ورته اپلوډ کړئ ما سره اوس لاس کې نشته ما سره دا ده چې ما سکین کړی دا مخکې مې عکس یې اخیستی موبایل کې را سره دی زه هغه ورته اپلوډ کوم نو دویم اپشن به ووهئ او بیا کنټینیو کله چې تاسو دا ووهل دلته وایي دوه اپشن تاسو درکوي وایي فرنٹ سایډ آی ډي کارت او د لاندې دویم چې دی بیک سایډ آی ډي کارت مقصد مخامخ اول کې به د تذکیرې مخ عکس ورکړئ کوم کې چې عکس پښتو مخ دی دا به تاسو ووهئ اپلوډ به ووهئ دا به تاسو البم ته راشئ خپل ګالري ته راشئ او ګالري کې به تاسو خپله تذکیره پیدا کړئ چې کوم ځای کې ده هغه به تاسو د مخ د تذکیرې د مخ عکس به تاسو ورته اپلوډ کړئ کله چې اپلوډ کړئ بیا وایي چیکینګ کوالټي هغه چې کوي نو ماته یې ویل چې دا صحیح نه ده خو بیا هم زه وایم کنټینیو وذ ریټیکینګ فوټو مقصد بیا درته نه هغه کوم اول کې به تاسو مخ عکس په دې دویم کې به تاسو د تذکیرې شام هغه کوم اپلوډ کوم کله چې دا تاسو اپلوډ کړو دلته به تاسو کنټینیو ووهئ دا وشو دواړه د تذکیرې مخ د تذکیرې شامخ چې دا دواړه وشول نو تاسو به کنټینیو ووهئ اوس دلته وایي ډاکومنټ اپلوډډ نو مقصد ډاکومنټ چې دی اپلوډ شو بیا کنټینیو ووهئ دلته اوس تاسو ته بل اپشن درکوي تاسو نه اوس ویریفیکیشن غواړي د خپل د مخ یعنی دوی په دې خاطر دا غواړي چې شاید دا تذکیره د بل چا وي تاسو اپلوډ کړي وي نو ځکه تاسو نه د مخ ویریفیکیشن غواړي چې تر څو مخ سکین کې چې آیا هماغه کس یاست یا بدل نفر نو تاسو به دلته اوس مخ ورته سکین کړئ زه مخ ورته سکین کوم کنټینیو به ووهئ نو دا د تذکیرې کوم چې فیس ویریفیکیشن دا هم تر سره شو بیا به تاسو کلوز ووهئ کله چې دا هر څه تر سره شو دلته وایي اپډیټ کوئ او اپډیټ هر څه تر سره شو نو تاسو به دې صفحې ته راوړي په دې صفحه کې به تاسو دغه انډر ریویو ووهئ کله چې دا تاسو ووهل دې کې به تاسو منتظر شئ او تاسو ته په 15 دقیقو کې برابر 15 یا 3 دقیقو کې تاسو ته ځواب درکوي چې تاسو مقصد ویریفاید شوي یا مقصد ویریفاید نه شوي د دې وجې نه وجه درته لیکي چې مقصد یا ستا نوم غلط و یا یو بل څه غلط و نو دلته وګورئ لیکلي دي ان ریویو دی تاسو به دلته 15 دقیقې منتظر شئ تر څو دا ویریفاید شي یا دلته ولیکي چې یا ویریفاید نشو نو دلته لیکلي چې د ریویو اخیری ټایم 22 ساعته دی ځینې وخت ځینې شیان چې دی هغه ډېر ټایم اخلي خو ځینې کیسونو کې ځینې تذکیرو کې خو تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې ډېر وخت یې اخیستی وي 15 دقیقې 3 دقیقې دومره وخت اخلي زیات وخت نه اخلي نو ملګرو زه اوس ګورم چې تر څو ویریفای شو یا ویریفاید نشو تر اوسه انډر ریویو کې دی بیا هم چیک کوم دا د ملګرو په کامیابۍ سره دلته موږ ته ولیکل ویریفاید نو زموږ اکاونټ ویریفاید شو نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ په اسانۍ سره باینانس اکاونټ جوړ کړئ په افغانستان کې او الکترونیکي تذکیرې سره ویریفای کړئ نو ملګرو په دې هیله چې زموږ ویډیو به تاسو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم د الله په امان